زه ډېر په معذرت سره ډېر په بخښنې سره وایم چې پاکستان ته وګورئ دا چې جوړ شي نو هغه خلک چا چې د انګریز نه مراعات اغوستي وو څوک چې د انګریز خانبادرانو څوک چې د انګریز نوابانو ګدي نشین پیران دین خرڅه ملایان هغه د انګریز نه پس اقتدار هغه ته ملاو شو دا په دې ټوله دنیا کې چرته نه دي شوي او بیا چې رالل دا زموږ تاسو ته ما دا پس منظر وښو بیا چې رالل نو د روس په ګاونډ افغانستان سره په ګاونډ یو سیکولر یو انلایټنډ روشن فکره کامپاله تحریک چې ونه دلته دا هغه یې نه برداشت کوو نو چې پاکستان څنګه جوړ شو نو باچا خان بابا او د هغه ملګري لاړل او تر 1955 پورې 8 کاله په جیلونو کې وو په زرګونو خلک او دا هم زموږ تاریخ کتاب کې نشته او زموږ پېښور ویلي صوابۍ مردان نوخار چارسده کوهاټ کرک بنو مروت تر ډیای خانه پورې کومو خلکو چې د انګریز خلاف جیلونو تیر کړي نو یا خو جیلونو ته کړه مشران او چې کوم نور خلکو نو داسې کرش کړه دا تحریک کرش کولو کوشش یې وکړو چې دا زه په ذمهدارۍ سره وایم که ما څوک کنفرنټ کولی شي چې زموږ په علاقو کې ډېر ښکلي ښکلي مشران بربنډ کړه قیوم خان او په خرونو یې سواره کړه او په کوڅو کې وګرځوي دا د هندوانو ملګري دي حالانکې دا د هندوانو ملګري نو دا د انګریز مخالف هغوی د انګریز خلاف یو ډېر لویه مبارزه کړې وه یو ډېر لوی جدوجهد یې کړی په داسې حالاتو کې زموږ د ملک تشکیل وشو او چې څنګه وشو نو تاسو وګورئ چې موږ دلته د پښتنو په مسایلو او د هغې په حل خبره کوو نو دغه مې تاسو ته یو معمولی شان بیک ګراوند وښوو که چا ما باندې هر قسم سوال نوٹ کوي ما باندې کوئ زه به ډېر ډیټیل کې در سره پرې خبره وکړم بیا چې څنګه جوړ شو پاکستان نو دلته د خدایي خدمتګار 2/3 میجارټي وه 2/3 میجارټي 35 ممبران د خدایي خدمتګار کانګرس وو او 15 ممبران د مسلم لیگ 50 ممبرانو اسمبلی وه هغه قانون پوها هغه چې ځان ته به ډېر اصولي وي هغه لوی بیرسټر قائد اعظم محمد علي جناح صاحب 2/3 میجارټي حکومت چې کوم دی نو بلا سوجې بغیر څه د نوټس نه هغه حکومت مات کو او د 15 کسانو د اقلیت حکومت دلته جوړ کو یو هفته بعد په 22 اگست 1947 دا لومړنی کار دا وکړو او د کانګرس او د خدایي خدمتګار خلک ټول 19 ممبران جیلونو ته کړه او خلکو سره دا شانتي کار وکړه دا تحریک دلته پرېښودنه چې دا کرش شي ځکه چې ما تاسو ته ووایي چې دومره کومپرست روشن فکره او ترقي پسند تحریک چې کوم دی د روس په ګاونډ باندې برطانیې او انګریزانو نشه برداشت کولی او چې جوړ شو نو وی چې پاکستانی قومیت دا مې یو ډېر تلخ خبره ده نن خټک صاحب نشته ګنې ما به دا خبره دغه په مخ کې کړې وه افراسیاب خټک زما مینټر دی زما استاد دی او پښتون سټوډنټ فیډریشن کې زما سینیر او جونیئر وم دلته وی چې موږ پاکستانی قوم یو دا د دنیا په کوم دستور کې د دنیا په کوم ډیفینیشن دی د قوم چې پاکستان قوم نه دی پاکستان از ا ملټي نیشنل سټیټ دا د یو ریاست نوم دی دا د کام نوم کېدی نشي کام بغیر تاریخ نه بغیر جغرافیې نه بغیر ژبې نه بغیر کلتور نه کام نشي جوړېدی ما ته څوک دا وایي چې په 13 اگست 1947 د پاکستان جغرافیه څه او د پاکستان تاریخ څه بغیر تاریخ او بغیر جغرافیې کامونه په وجود کې نشي راتلی نو دا لومړنی کار دا وکړه چې دلته به څوک ځان ته
بنگالی نه وایي، څوک به ځان ته بلوچی نه وایي، څوک به ځان ته سندی نه وایي، څوک به ځان ته پنجابی نه وایي، څوک به ځان ته پښتون نه وایي. دا څومره غیر فطري، څومره ان نیچرل خبره ده. ولې به نه وایي؟ دا ټول قومونه زرګونو کاله تاریخ لري، کلتور لري، ژبه لري، دود دستور لري، خپل مطلب دی چې خپل نفسیات لري جدا جدا. نو دا څنګه کېدی شي چې زه به وایم چې زه پښتون نه یم او زه پاکستانی یم؟ زه پاکستانی یم خو زه پښتون پاکستانی یم، پاکستانی ریاست استوګن یم خو زه یم پښتون. دا ولې دا وایي؟ دا یې د دې دپاره وي چې دا څیزونه که دلته شروع شي نو بیا اسلام او پاکستان نه علاوه که پکې بل ټکی راځي نو بیا به د روس خلاف د هغه بین الاقوامي قوتونو دپاره به دلته کار ډېر په ګرانه باندې کېږي. بیا خو که اسلامي او پاکستاني نو دا به بیا ډېر په اسانه کېږي. نو په دې ټکي پابندي ولګوله او چا ځان ته نه شو ویلی. تاسو وکتل چې د هغې رزلټ څه راغی؟ د هغې رزلټ دا چې 20 کاله پس هغه بنګالیان چې د پاکستان د ټولو نه لوی دایان، د پاکستان د مومنټ د ټولو نه لوی چیمپینز دا بنګالیانو، هغوی د پاکستان نه لارې جدا کړه، په لکونو خلکو قربانۍ ورکړې، ځان یې مړ کړو، خو د دې وطن نه ځان جدا کړه ځکه چې نه چا د هغوی ژبه منله، نه چا د هغوی کلتور منل، نه چا د هغوی وسایل منل، نه چا د هغوی حیثیت منل. نو هغوی زموږ نه جدا شو. نن په بلوچستان کې هغه حال شروع دی. نو دا دې ملک کې چې څنګه زموږ مسایل دي داسې د پنجابیانو مسایل شته، داسې د سندیانو مسایل شته، داسې د بلوچانو مسایل شته. دا ملک او دا سټیټ چې د دې فیډریټینګ یونټس خوشحاله نی، دا ملک په څنګه خوشحاله شي؟ دا ملک ځان له په هوا کې پاکستان خو څه شی نه دی که نه، دا خو د دې فیډریټینګ یونټس یو مجموعه ده که د بلوچیانو، د پښتنو، د سندیانو، د پنجابیانو یو مجموعه ده چې د دې ژبه ته نه مني، د دې کلتور نه مني، د دې وسایل نه مني. په هر څه تا په دې باندې وغږ چې بس اسلام دی او پاکستان دی. لکه اسلام خود دی که نه، او اسلام خو زمونږ چې سوره دی دوره خو د هېڅ چا نه دی د پښتنو. تا په دې ټول هندوستان کې او په دې ټول جنوبي اشیا کې دا اسلام خو زما پلار نیکه خور کړی دی. نو ما ته څوک څنګه وایي چې ته به زه یم مسلمان، ما اسلام دپاره ډېرې قربانۍ دي، ما جهادونه کړي دي، ما غزاګانې کړي دي، د انګریز خلاف مې کړې ده، سکھ خلاف مې کړې ده، د مغول خلاف مې کړې ده. تاریخ ته چې ما کړې ده بل هېچ چا نه ده کړې، زما پلار نیکه کړي دي.